الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والأول والآخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا نبی علیہ السلام دا سیرت پاک په مناسبت باندې دا نن جمعه تاسو ته د پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کی دا معمولات بیان کو چې پیغمبر علیہ السلام د نبوت نمخ کې څه معمولات او څه به کول. ظاهره خبره ده چې کله پیغمبري ملو شو نو بیا خو د دین او د شریعت او د الله د احکامات امت ته رسولو او د امت اصلاح او د الله کتاب او قرآن شریف او د هغې امت ته تلاوت کول او د هغې په معنا امت پویول و د نبوت نه مخکې پیغمبر علیه السلام سبا کول. نبی علیه السلام یو اوږد حدیث دی هغې کې فرمایي چې ماله ډېر نومونه دي د یو انسان چې څومره د شرافت خاوند دي د هغه نومونه هم ګڼي. لکه یو عالم وي نو څوک ورته مولانا صاحب وایي، څوک ورته مولوي صاحب وایي، څوک ورته عالم وایي، څوک ورته مفتی وایي، څوک ورته مفسر وایي، څوک ورته شیخ القرآن وایي، څوک ورته شیخ الحدیث وایي. یعنې د هغه کوم صفت ته چې خلک ګوري نو یو صفت د هغه ذکر کوي. د کلي یو خان دی، مشر دی چې هغه له خلکو سره احسانات کوي نو هغه ته څوک خپل نوم اخلي، څوک ورته خان صاحب وایي، څوک ورته ښه سړی وایي، څوک ورته د کلي مشر وایي. نو د نبی علیہ السلام نه د لوی منصب او د لوی شان انسان خو بل نه دی تیر شوی. نو نبی علیہ السلام فرمایي ان لی اسماء، زما ډېر نومونه دي او زما په نومونو کې یو خو هغه نوم دی چې ما له پلار او زما نیکې ښودی دی محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. نور نومونه هم شته. یو نوم زما دی انا العاقب، د ټولو پیغمبرانو نه وروستو راتلونکي، دا مې بل صفت دی. انا الحاشر، د حاشر معنا په خپله کوي چې دا څومره د قبر نه لومبې به زه پاسم او چې څومره خلک پاسي نو دا به زما قدمونو کې ټول را یو ځای کېږي. انا الماحي، زما په سبب باندې الله د خلقو نه ګناهونه ختموي، کفر ختموي، شرک ختموي. او اول صفت هم د نبی علیہ السلام راغلی دی، اول د الله هم صفت دی. الله خو حقیقی اول دی، الله نه مخکې څوک نشته، او پیغمبر علیہ السلام اضافي اول دی په نسبت د مخلوق د نور مخلوق. پیغمبر علیہ السلام لومبی پیغمبر دی.
نبی علیہ السلام فرمائی انا نبیون زه هغه وخت کې پیغمبرم چې آدم بین الماء والطین حضرت آدم علیہ السلام دا د اوبو د خټې په منځ کې و او آخر خو د الله حقیقی صفت ته حقیقت کې د دې ټول خلق به ختم شي الله به موجودی او د پیغمبر علیہ السلام اضافی صفت ته چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې زه راغلی ما الصادق د رښتونی ما دا د پیغمبر علیہ السلام هغه صفت ته چې په پخوانو کتابونو کې راغلی دی او الامین ضمانتګری ما دام د نبی علیہ السلام صفت ته په تیرو شوو کتابونو کې د پیغمبر علیہ السلام په اوصافو کې دام راغلی دی الصادق رښتونکی الامین امانتګر الرشید خلقو ته هدایت ورکوونکی الصبور صبر کوونکی الحلیم او د حلیمم صبر کوونکی تمویل کیږي او پوه انسان تمویل کیږي بهر کې د پیغمبر علیہ السلام په صفاتو کې یو دوه صفتونه ما تاسو ته ذکر کړل چې صادق او امین نو د پیغمبر علیہ السلام د دینه معلومیږي چې د نبی علیہ السلام دا خبره کوي چې د رښتونی موضوع امانتګرم په خپل نبی علیہ السلام د خپل صفت ذکر کوي نو د پیغمبر علیہ السلام چې څومره معمولات تیر شوي دي د نبوت نه مخکې نو ټولو معمولاتو کې صدق او امانت پروتو څه معمولاتو د نبی علیہ السلام د 12 کالو په عمر کې خو خپل تره سره ابو طالب سره د شام په سفر د تجارت تلو لا ماشومو خو د تجارت طریقې ته زده کړې او په نیمه لاره کې واپس شو مکه مکرمه کې به بیع شرا کول تجارتونه به کول یو شی خرڅوا یو شی اخلا ځان لم خرڅوا او مخلوق لم فایده ورکاوه کوم انسان چې هغه انسان لبا د تجارت چل نه ورته په دې باندې پوهېده چې زه شی واخلم او دا به ماله ګټه وکړي او که تاوان به راله وکړي او دا شی اصلي دی او که دا دیسي دی پیغمبر علیه السلام به هغه دپاره لګي او بیا شرا به یې کوله کمه کونډه ښځه به وه به بار نه شو وتی نبي علیه السلام ته به سوال جواب وکړو اوس هم که ستاسو خیالي په دې کلي کې او په دې محله کې بعضې کسان چې هغه ډېر ښه خلک وي د خلکو په ښه راځي نو دا کونډې رنډې مو ته وي ماله دا کار وکړه هلکه ماله مردو ته لاړ چې تورنګدو ته لاړ چې دا سودا راله راوړه او عام خلک هم ورته وایي هلکه منډه که دا سودا راوړه منډه ووایي او هغه هلک د خلکو خوښه مي یاره ډېر ښه سړی دی هر چا کار پسې بېلوسه منډې وایي دغه صفت و د نبي علیه السلام کونډه به وه د کور نه بار به نه شو وتلی نبي علیه السلام به هغې له سودا سلب پکارو بازار نه به یې وله راوړل یتیم به د هغه دپاره به منډه ترړه واله دا د حضور پاک د نبوت نه مخکې هغه خپل دا نه چې ګني کسب به یې نه کو کار به یې نه کو د ابوطالب صاحب سره او چې کله نکې وفات شو عبدالمطلب صاحب سره او چې بیا ابوطالب ته پاتې شو چې هغه وفات شو نبي علیه السلام پیغمبر علیہ السلام ځان له په خپل ابو طالب باندې خو د خپلو بچو خپل بارمو نو دې درمیان کې به پیغمبر علیہ السلام خپل تجارت او کاروبار کوو تجارت منع نه دی حرام نه دی که یو سړی د حلالو تجارت کوي نو دا په شریعت کې بالکل جایز دی نبی علیہ السلام په خپله فرمایي التاجر الامین الصادق هغه سړی چې تجارت کوي او دی امانتګر دی او دی رښتیا وایي دروغ نه وایي دی به چا سره مع السفرة الکرام البرره دی به د لویو قیمتي فرشتو سره د قیامت پر ورځ ولاړي خو یاره یو شرط پکې دی چې رښتیا وایي دروغ نه وایي تجارت والا چې رښتیا وایي دروغ نه وایي اکثر تاجران دروغ وایي شی به 2 نمبر 3 نمبر به یو دی به دا 1 نمبر دی دروغي وایي او ټګي کوي او دوکه کوي امانت امانتداري نه کوي دوکه به رسره کوي خراب شی به در باندې ښه په شي باندې خرڅوي او ته به په اعتماد وکړې ګوره جوړه په شریعت کې شته چې یو سړی د دکاندار سره جوړه کوي هلکه په څو دی دا په 100 مړه په 80 راکړه نه دا په 2 کم 100 به درکړم دا په 15 80 راکړه دا جوړه مسنون ده دا صحابه وکړې ده نبي علیه السلام کړې ده جوړه وکړه یو سړي سره خو که په یو سړي د اعتماد وکړه لکه بعضې دکاندار سره د خلکو تعلقات دي هغه سره جوړه نه کوي په هغه ستا اعتماد دی پیسې دې ورکړې دا شی راکړه تا ته ځان شرمېږي چې تا هغه ته وایې چې دا په څو دی جوړه ورسره نه کوي ډېر خلک داسې وي او چې اعتماد دې پرې وکړه نو اوس به هغه ټګي نه کوي دوکه به نه کوي هسې هم ټګي مانه ده اوس به د پوره قیمت به لږ معمولي ګټه به در نه کوي ډېره ګټه به نه کوي ولې تا باندې اعتماد وشو اوس اعتماد نه دی زه تا سره جوړه کوم نو ته ډېره ګټه م ویلی شي زه به سره جوړه کوم را لاندې به دې کوم
په کم قیمت به در نه واخلم، خو چې ما در باندې اعتماد وکړ، ها لکه دا شیره کا سودا مې واغېسته، څو پیسې شوې، دا نه چې دا پسو دا پسو دا پسو دا پسو. نو چې مسلمان تاجر او مسلمان دکانداري نو هغه وي یاره دی خو ما نه همیشه سودا وړو جوړه را سره نه کوي، راشه داسې په کیلو کې 2 روپۍ 2 وګټه، راشه په 100 کې 2 روپۍ 2 وګټه، راشه په 100 روپو کې د سودا د همیشه راځي 10 روپۍ وګټه. او چې داسې ګډ وډ غوندې مسلماني او ګیرې لیم خو زبردست تیل ورکړي د دوکې دپاره، او صیبه میدان کې ناستی او ویده راشه ما سره خې جوړه جاړه ونه کړه په دا سټ کې ووه. نو دی خو په سټ کې ووی، خو خدای سره به زه کې ستا سټ د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. تجارت کې دوکه ډېره لویه ګناه ده. حضور پاک په خپله فرمایي یو ځای کې روانو بازار کې غنم یو سړي خرڅول، غله خرڅوله، نو نبی علیه السلام مبارک چې وکتله نو غله خو د باره نه مزیداره وه، لاس یې پکې ومنډه نو دننه لمدو. نو حضور پاک یې تپوس وکړو هلکه دا ولې دا خو لاندې لمده دي؟ وی صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي که د لاندې نه کېږي؟ باران پې شوی دی. نو دا باران والا به یې بره کړي و که نه چې خلکو ته ښکارېدل که نو باران والا یې دننه لامده دی لاندې کړي دی، اوچې پې د پاسه کړي دی. دا ټګي شوه. فرمایي من غشنا فلیس منا، چا چې زما او مس سره دوکه وکړه ټګي وکړه دا زما په طریقه نه دی روان. بس دا چې د بل چا په طریقه روان دی، قیامت په ورځ د بل چا غاړې له منډه وی، د ما غاړې له دې را منډه ونه وی. کوم سړی چې زما په طریقه را روان دی نو قیامت په ورځ زما جنډې له دې بیا راشي، زما حوض کوثر له دې بیا راشي. او چې کوم زما په طریقه نه دی روان نو قیامت پر ځان له دې بل پیغمبر بیا ګوري، ځان له دې بل مشر بیا ګوري، ځان له دې بل حوض کوثر بیا ګوري، بل جنډه دې بیا ګوري. موږ د دنیا د پیسو دپاره څونه څه نه کوو. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی کم تاجر چې رښتیا وایي، هلکه رښتیا وایه که نه، ولې خپل حلال مال حرامه لږه ګټه وکړه، همیشه وکړه، تلې وکړه، لږه ګټه وکړه، خدای به پکې دله برکت واچوي، برکت. او چې ډېرې پیسې وګټې، ډېرې مو ګټې او برکت پکې نی نو سبا به درته ښځې ته داسې بیماري جوړوي، بچي ته به دې جوړوي، تا ته به جوړوي، چې مقدمه به جوړوي، بل شی به جوړي، بل شی به جوړي، چې په لویه پریشانۍ کې به پروت هغه پیسې به دنه په یو سوړه غونډې لاړې شي. بیا به څه کوې؟ پښتانه وایي که نه وي لږ خوره خو تل خوره، لکه ګټه کوه، دا د همیشه ګاک شو، بیا بیا بدله راځي. دوکه مه کوه، ټګي مه کوه. مسلمان یې ولې ټګي کوې؟ خپل مال په خپله حرامې، دروغ به نه وی، رښتیا به وی، امانتګیري به کې، خیانت به نه کې. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. هغه تاجر چې رښتیا وایي، هغه تاجر، هغه سوداګر چې هغه امانت والا دی او رښتونی دی، نبی علیہ السلام فرمایي قیامت په ورځ به د کومو فرشتو سره چې په ټولو فرشتو کې کمې قیمتي او د خدای نږدې فرشتې دي هغې سره به ملګري وي. نو چې هغې سره ملګري شوې د خدای د عذاب نه خلاص شوې، د خدای د رحمت امیدوار شوې، نو سوداګرۍ کې ډېر لوی جناب ډېر لوی ثواب دی. د مدینه منوره کې یا اوس قبیله یو سردار دی حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه، اوس دوی قبیله او د هغې مشر دی. نبی علیه السلام یو ځل په مخه ورغی، چې په مخه ورغی نو پیغمبر علیه السلام سره ستړي مشي وکړل. نو چې ستړي مشي وکړل نو د هغه په دې لاسونو کې غوټې وې، دا چې څوک سسکور او یا چاري وایي که نه نو دا لاسونه سخت دي، کلکي دې ځایونو کې داسې غوټې غوټې وي. حضور پاک دې تپوس وکړه د سعد دا لاسونه دې ولې کلک دي، د غوټې پکې ولې دا لاسونه دې سخت ولې دي؟ وی الله رسوله بچوله پې روزي ګټم، سسکوره وه، چاري را کاږم، بلچي را کاږم، ګنتري پې وه، بچوله روزي ګټم. قسم دی حضور پاک د هغه لاسونه را واغېشتل، اوچت یې کړل، ښکلې کړل، ښکلې کړل او فرمایي وی دا لاسونه به جنت ته ځي. طلب الحلال کسب الحلال فریضة بعد الفریضه، دا پته فرض دی چې حلال مال طلب کې. یو سړی خپلو بچو له کودال وي، بچي به څه خوري؟ ښځه به څه خوري؟ دغه ښځه خو یې منځ کوي، دغه بچی خو یې مسلمان دی، د دې ښځې نه به نور مسلمانان پیدا کېږي، دې بچي نه به بلا مسلمانان پیدا کېږي، دې نه به د پیغمبر علیه السلام امت زیاتېږي. ښه نه ده چې دی له رزق وګټې، نیت دغه وکړه، ثواب دې وشو.
تجارت گناه نه ده. تجارت ډیر ښه دی. پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله تجارت کړی دی. او څنګه تجارت پې کو؟ داسې پاک تجارت پې کو، حلال سوچه، دروغ پکې نو، دوکه پکې نه و. په نبی علیه السلام کې یو صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام د تجارت ملګری دی، حضرت قیس رضی الله تعالی عنه. هغه وی زما د پیغمبر علیه السلام سره تجارتي ډېر سفرونه شوي دي. وی قسم دی که د پیغمبر علیه السلام په شانتې بهترین تاجر ما په دې خپله زندګۍ کې لیدلی دی. وی چېرته ده په دې خپل تجارت کې د خولې نه دروغ نه دي ښکلی، چېرته په دې خپل تجارت کې د چاته قسمونه نه دي خوړلی. ګوره نبی علیه السلام فرمایي که په سوداګرۍ کې د قسمونه وخوړل نو سودا به دې خرڅه شي، خو مال کې برکت به دې نه وي. د خدای لوی نوم ته د 5 روپو دپاره استعمالی، دې له استعمالی چې 5 روپۍ زیاتې وګټې، 10 روپۍ زیاتې وګټې، زما دې په خدای قسم وي، او زما دې په رب قسم وي، او زما دې په دې قسم وي. هلکه د خدای نوم ولې د 200 روپو دپاره استعمالی؟ د خدای دا نوم دومره تا ته راکوټې ښکاري. نو قسم پیغمبر علیه السلام فرمایي دا خو به سودا دله خرڅه کي، خو برکت به دله د سودا ختم کي. قسمونه به نه خوړل. و یو موقع کې یو سړي سره سوداګري کوله، نو هغه سړی ورته وی ته اخره قسم په لات او په عزا. دا د پیغمبرۍ نه مخکې خبرې درته کوم. لات او عزا د هغوی بوتانو، ته اخره په لات او په عزا قسم. نبی علیہ السلام مبارک ورته وی زه خو په سوداګرۍ کې قسم اسم نه خورم، خو په لات او عزا بوتانو قسم وخورم؟ نه، په بوتانو قسمونه نه خورم. په کانو ولې قسمونه وخورم؟ دا هغه وخت چې لا نبوت نه دی میلاو شوی، اسی قسمونه نه خورم. او ته ماله په بوتانو قسمونه راکې، په لات او عزا په بوتانو قسمونه نه خورم. قسم د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې د بوت په نوم قسم نه دی خوړلی، نه د بوت په نوم صدقه او خیرات کړی دی د نبوت نه مخکې، نه د بوت په نوم چې چا خیرات او صدقه کړی دی هغې خوړلی نه ده. الله محفوظ ساتلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن ابي حسما دی وی پیغمبر علیه السلام سره مې یو ځل څه تجارت کو. وی چې تجارت مې کو نو وی هغه زما څه کار پیښ شو، نو ما ورته دلته ودرېږه راځم. وی ښه. وی لاړم، چې لاړم زما نه یېر شو نبی علیه السلام. بل کار کې مصروف شوم، بل کې مصروف شوم. 3 ورځې تېرې شوې. چې 3 ورځې تېرې شوې وی ما وی چې وګو ما خو محمد سره وعده کړې وه صلی الله علیه وسلم، ما خو وعده کړې وه چې زه راځم او دا ما نه یېره وه. ولېږه کور ته ورځم چې ورته ویم چې ما نه یېر شوي. چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړه، خو نشته. څه شو؟ 3 ورځې مخکې چاته وتی دی، موږ نه دی لیدلی. څه شو؟ چې ورغلم ودرېږه ګورم اقه ځای کې پیغمبر علیه السلام ولاړو. وی رالې مې چې ما نه خو یېرو. وی ښه نو تا وی زه راځم. ما وی زه ولاړ یم راشه. نو تا سره مې وعده وکړه، نو 3 ورځې درته دلته په انتظار ولاړم. دا د پیغمبرۍ نه مخکنۍ خبرې دي. رالی زوره نه م رانکړه چې ظالمه داسې څوک کوي. کمبخته ما سره دې وعده وکړو، ته غیب شوې، زه دې دومره پریشانۍ کې واچولم. وی دومره یې م راته څه ونه وي. رښتیا ووایه چې داسې انساني د خلکو زړونه ګټي که نه ګټي، چې داسې انساني د سره د خلکو محبت او مینه به پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي. ګډې چیلې پیغمبر علیه السلام سره ولید. یو دلته صحابو تپوس وکړو، حضور پاک فرمایل ما من نبی الا رعى الغنم. یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلې نه سرولې. وانت یا رسول الله، صحابه ورته وایي تا ګډې چیلې سرولې دي؟ وی ما هم سرولې دي. دا نه چې ګډې چیلې وې او هغې دپاره به لګیا و رمې وې هغه به یې سرولې. نه، خامخا په عربو کې د یو انسان په کور کې یو چیلې دوه یو ګډه دوه خامخی د پیو دپاره ساتلې هغه بارو باسي سرن دپاره. او بلکې بعضې علما وایي چې د مکې بعضې خلک وو چې خپلې ګډې چیلې به ویستې، هلکه راوړه ستا دا به م زبزه، ته خپل کار کوه، دا خپلې سروم ستا دا به م ګورم، ته راوله ته م راوړه ستا دا به م ګورم. نو د خپلو ګډو چیلو څوکیداري به م کوله او د پردو ګډو چیلو څوکیداري به م کوله. او دا ولې؟ دا پکې یو ضمني بله خبره راله. ولې پیغمبرانو باندې خدای ګډې چیلې سرولې دي؟ د ګډو چیلو سرولو کې ډېر لوی مقاصد دي. دا د پیغمبرۍ ټریننګ پیغمبر باندې خدای دې دپاره کوي. ګډې چیلې ځان له یو ډله ده، یو امت یو ډله ده، د هغې به ته پوره خیال ساتې، پوره به خیال ساتې چې دا رانه چېته شر مخ یو نسي.
دا رانه غلغلا نه کی. د امت به هم دغسې خیال ساتئ چې شیطان یې رانه ګډوډ نه کی. د اوبو خیال به کوې، د پاڼو خیال به کوې، او ګورې به چې کم ځای کې پاڼه ده او کم ځای کې ګیا ده هغې پسې به ګرځې. شاړو کې به چې کم ځای ګیا نه وبیني هغې کې به نه ګرځې. دقه رنګې د امت به پوره خیال ساتي او په ټولو خلکو کې هغه انسان چې هغه د ګډو رمې ساتي د هغه خوب هم کمی، خوب یې کمی. ولې؟ هغه د شپې هم د ګډو چیلو خیال ساتي، د پیغمبر خوب به هم کمی. او ګډو چیلو والا ټول ګډو چیلو پسې ګرځي چې دیم لږ مشقت سره بلد شي د مخکې نه وګرځي ډېر، سبب جهادي سفري، سبب د حج سفري، سبب بل سفري چې دې کې پوره مشقت پیدا شي. او په دې ټولو خلکو کې د ګډو چیلو سرون کې دا ډېر کمزورې هم وي. هر سړی ورته خبرې کوي زما بوټي په ګډو خوړه او په چیلو یې زما پسل وخوړه. نو چې کم مال سره د چا تعلقي نو هغه سې په هغه کې صفت پیدا کېږي. اوښانو والا چې که نه اوښ قیمتي شی دی، نو چې کوم اوښانو والا دی په هغه کې لږ کبر وي. دا ګورې زه نه وایم، پیغمبر علیه السلام فرمایي. او ګډو چیلو والا کې چې څو ګډو چیلی سره هغه کې یو فوټې عاجزي وي. دې زمانه کې یو سړي سره سایکل دی، سایکل کار کوي، یو سړي سره موټر او لینډ کروزرې دي، نو کم یو پکې کبرجن دی؟ هغه لینډ کروزر والا. نو پیغمبر علیه السلام هر پیغمبر باندې خدای د مخکې نه ګډې چیلی دی له سره چې د په وجود کې لږ یو فوټې عاجزي پیدا شي، نورې فایدې هم شته. نو ګوره په مکه مکرمه کې ګډې مو سرولې، چیلی مو سرولې، وګرځېد په مکه مکرمه کې او خپل تجارتونه هم کول. بهر کې تجارتونه کول په تجارت کې به خدای پاک ګټه مو ورکوله او خدای پاک پکې برکت هم اچولی او رښتونې مو ټوله مکه کې مشهور په دې باندې. دا لږ خو ډېر رښتونی دی او دا لږ خو ډېر امانتګر دی. او چې کله تاسو ته ما تېره جمعه وایي چې باران به کله نه کېده، نو ابوطالب به میدان ته وویسته باران الله نه کېږي او زما درواره خو ډېر مبارک دی، خشته مخې دی، الله د ده د دې مخ په خاطر باران وکړو، خدای به باران هم وکړو. نو د پیغمبر علیه السلام په مکه کې یو شان دی، مشهور دی په ټوله مکه کې، ښځو کې او په نارینو کې. یو بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره مالداره ښځه وه، دا کونډه وه. یو خاوند یو هند ابو حالا د دې خاوندو د هغې نه په کونډه شوې وه او د هغه نه پس د بل یو سړي په نکاح کې راغلی وه، عبدالله د هغه نوم و، د هغه نه هم کونډه شوې وه او انتهایي مالداره او ډېره شریفه ښځه وه. دومره شریفه وه چې په مکه مکرمه کې به خلکو ورته خدیجه طاهره وې، پاکه خدیجه. ډېرو خلکو د نکاح پیغام ورلېږلی چې موږ سره نکاح وکړه، بس وي دوه خاوندان مې مړه شو او کونډه شوم او بل واده نه کوم، بله نکاح نه کوم. ډېرو خلکو غټو سردارانو او غټو ملکانو د مکې د نکاح درخواستونه ورکړي دي، خو هغې د چا پیغام هم نه قلب. بس وي دا کونډتوب دور مې ښه دی، همدقسې خیمه او دونه مال و چې کله به د مکې د خلکو د تجارتي مال دا شام ته یا یمن ته او یا نور افریقي علاقو ته ته، نو چې د مکې د خلکو به څونه مال و، نو یک تنها د خدیجې مال به د هغې برابر و. دومره دولتمنده ښځه وه. نو د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ خبرې خو یې واورېدې. نو نبي علیه السلام ته د خپل غلام په ذریعه باندې، د غلام نوم یې میسره، د هغه په ذریعه باندې ورته سوال جواب ولېږه چې که تا خوښوي نو زما مال دی او دا شام ته تجارت دپاره یوسه چې څومره ګټه وشي نو نیمه ستا او نیمه زما. دې ته مضاربت وایي. مضاربت پیسې د یو کسي او عمل د بل کسي، تجارت د بل کسي. ګټه چې څومره وکړي نو ګټه د دواړو منځ کې شریکه شوه. نو زما د عمل په مضاربت یوسه ګټه به شریکوي. نبي علیه السلام د ابو طالب سره مشوره وکړه، هغې ترو کاکیو کاکا څنګه وکړمه، ما له خو تجارت چل راځي، پوه یم شام په سفر تا سره څه وخت کې تللی مې ما وی بلکل ډېره ښه ده. ګوره اوس د تره په غاړه کې پروت دی خو ځان پې بوچ کوي نه، حالانکې ترې ډېر خیال ساتي، پرېږده په خپله به هم څه تجارت کوم، څه ګټه وټه خو به کوم که نه. نو هغې خدیجې ورسره هغه خپل غلام میسره ولېږه، دی به سره ډېره ښه ده. او دا میسره یې ورسره ولې ولېږه؟ یو خو دې له چې مال ډېر و چې د ما د مال حفاظت کېږي، او دویم دا چې واقعي پته به مو لګي د دې لکه زما په مال کې خیانت کوي او که ټګي کوي او که راسره نه کوي. او بل د پیغمبر علیه السلام متعلق هغې څه ډېرې ښې خبرې اورېدلې وې، نو دې غلام ته وې ته د معلومات هم خو چې دا څنګه سړی دی. دې وخت کې د حضور پاک عمر تقریبا څه کم 15 کاله دی. شام ته لاړ، چې شام ته لاړ او تجارت یې وکړه. هلته یو راهب دی، نستوره د هغه نوم دی، یو راهب، یو پادري د عیسایانو،
نبی علیہ السلام له داسې راغی او پیغمبر علیہ السلام هغه چې کوم میسره غلام و هغه ته وایي چې دا لږ څوک دی؟ وایي دا زمونږ د قریشو سره تعلق لري. قریشو کې د کوم خاندان سره تعلق لري؟ بنو هاشم خاندان سره معزز خاندان دی. زمونږ په ټولو قریشو کې دې نه د عزت خاندان بل نشته. نوم یې څه دی؟ نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. پلار نوم یې څه دی؟ عبدالله دی. ها پلار خو بیا جمدینی ښه وفات شوی وی او پلار یې مخکې وفات شوی دی او مور به یې مړی مور یې وفات شوی دی. وی ښه نو یو خبره ذهن کې واچوه چې دا هلک به څه موده پس د دې امت پیغمبر جوړېږي. تا ته څه پته ولګېد؟ ته ترې څه خبرې؟ او ورته وایي وی چې دا کمې اونې لاندې د ناسته وکړله نو د دې اونې لاندې بې د پیغمبر نه اوسه پورې چا هم ناسته نه ده کړې. دا ډېر زړه ونه ده او زمونږ کتابونو کې د دې اونې یو فضیلت را روان دی. دې لاندې پیغمبر کینی، پیغمبر ناسته کوي او د دې صفاتو ته چې مې وکتل، د دې مخ ته مې وکتل او د دې آثارو ته مې وکتل نو زمونږ په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کومې نښې مونږ سره موجود دي هغه په دې کې ټولې موجود دي. دغه نښې پکې دي. او ګوره تاسو چې هغې غر نه ښکته کېدلی نو ما درته کتل نو ده ته ګوره هغه پادري م داسې نه و لکه د عیسایانو د دې زمانې پادریان. نو هغې کې نیکان خلک و، صالحانو، د عیسی علیه السلام پوره دغه و امتیانو. هغوی به عیسی علیه السلام ته خدای یا د خدای زوی نه وې، هغوی به عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر وې. نیکان خلکو د کرامت خاوندانو. وی چې تاسو راتلی په دې غر کوزېدی نو ما ته ښکارېده ده چې دته به اونه او بوټې او کاڼې ښکته کېدل. دا خبرې میسره د خدیجې غلام واورېدلې او صیبه هلته کې په تجارت کې ناشنا تجارت وکړو، نه ټګي وکړله نه دوکه وکړله، رښتیا ووې او خلکو سره ډېر په ښه طریقې سره. دا چې کوم تاجر ښه سړي وي که نه دروغ دوکه نه کوي نو دا هوښیار سړی وي. د هوښیار په دې وي د ده کار ډېر کېږي. د ټګیجن خو یو 4-5 ما نه یو سړي ګټه وکړله او ما نه زیاتې پیسې وګټلې نو خو یو ځل به وګټي 2 ځله به وګټي. څه پاګل خو نیم چې بیا ورځم بل تبا مې چې دا ظالم نه ګورېدله مه ورځه، بل تبا مې چې دا ظالم نه ګورېدله مه ورځه. او چې کوم سړي لږه معمولي ګټه کوي او ښه شی ورکوي نو زه به همیشه دله ورځم. او بل ته به مې لکه ښه سړی دی ګورې، بل ته چې هغه ښه سړی دی، بل ته ښه سړی دی نو د هغه خو لږه وګټله خو ډېر عمر به تجارت کامیاب روان به وي. نو د پیغمبر علیه السلام به دوکې خبره نه و، رښتیا خبره وه. نو مال به خرڅېده را خرڅېده چې واپس راغی دونه ګټه مال وکړه، دومره ګټه چې د خدیجې په 40 کاله عمر کې د هغې مال دونه ګټه نه وه کړې په دې یو ساعت دونه ګټه مال وکړه. هغه له خپل حصه نبي علیه السلام له ورکړه. ها د ستا په تجارت کې خو دغه حصه کېږي دا خدای والا دومره ګټه دې ماله وکړله. او ستا غلام مخکې مې کړی دی، ما څه دوکه خو نه ده کړې، ما چا څه زیاتې خو نه دی کړی، ما خو حلال کاروبار کړی دی. حلال کې ډېر برکت دی. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم د حلال تجارت وکړ. امام ابو حنیفه صاحب د کپړې سوداګري کوله خو دین یې ورسره د مدرسې او د علم خدمت یې ورسره کوه. ډېر لوی خدمت و. 12.5 لاک مسلې د قرآن او د سنت نه رایستې دي. 12 لکه مسلې تقریبا. او د کپړې تاجر دی او څومره څنګه تاجر دی هغه به هم دا کپړه خلکو له په مضاربت ورکوله. نو دا کپړه یوسه او دا خرڅوه، نیمه ګټه سته او نیمه زما. یو ضمنن پکې د دې خبر هم درته وکړم امام صاحب چونکې د هغه مسلک سره زموږ تعلق هم دی. یو سړی له پیسې په مضاربت ورکړې وې، سړی ډېره موده پس راغی. چې راغی امام صاحب ورته وایي څنګه چل دی لکه تا خو ډېر وخت تېر کاو. وی صاحب که مې علاقې ته چې مې کپړه وړې وه نو ګرانېده نو ما کېښوده، مې ودرېږه دا کپړه شاټ ته چې دا ښه ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به خرڅه کړم. کپړه شاټ وه نو ما کېښوده نو چې مې خرڅه کړه نو ډېره لویه ګټه یې وکړه. صاحب ټال هم ډېرې وګټلې او مال هم ډېرې وګټلې. او په شریعت کې یو مال ګرانۍ ته ښودل ته احتکار وایي. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی المحتکر ملعون، کم سړی چې ګرانۍ ته سودا سلف ساتي دا لعنتي دی، د خدای لعنت پې ورېږي. لیکن علما وی کم شی به ګرانۍ ته نیک دی؟ هغه شی چې هغه د انسان یا د څاروو خوراکي غله به نیک دی، ګیا به نه ساتي،
کپړه دې کېښوده نو ښه خو دې ونه کړل خو هغه سخت جرم نه دی. د غلې نه بغیر د انسان ګزاره نه کېږي. د څاروو د ګیا نه، د بوسو نه، د شوتل نه، بعضې خلک شوتل او دا ګیاګانې اوچوي هم، د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي، جون نه تېرېږي. نو غلې نه د څاروو خوراک او یا د انسانانو خوراک دا به نه خوندي کې. دا ظلم دی، دا ګناه ده، دا ډېر لوی ګناه ده که دا دې وکړل د ګرانۍ دپاره. څوک چینی ږدي ګرانۍ له قحط ضرورت دی. اوس قحط نشته، ضرورت نشته او ما چینی واغېستل چې اکدمه بیا ماله به پیسې وکړي، هېڅ قحط نشته، دا خیر دی. غله اکدم، غنم اکدم، زه دا به اوس خرڅوم، وروستو به ما ته ګرانه شي، له 20 روپۍ به راله وګټي، خو علاقه کې قات نشته، دم جیز دی. یا بوس دی، دا به خرڅومه خو دا به جمعې کې خرڅوم، دې وخت کې نه، او قات نشته، دم ګناه نه ده. که قحط نی خلقو ته په بازار کې شی بسیاره ملاویږي او ته یو شی ستا د پټي غله ده مثلا او تا هغه ساتې او کېږدې، نو دې کې جرم او ګناه نشته. خو که خلقو ته ضرورت دی او ته د خوردونو سامان د انسان یا د حیوان کېږدې، دا بیا ډېر لوی جرم دی، لعنتي دی دا سړی. په کپړه دې کېښوده، سپلی دې ظلم دیو که کم بخته زیاتی دیو که د مسلمان د ضرورت نه دی ناجیزه فایده واغشته چې هلته د کپړې قات و کپړه شاټ وه نو خرڅه کړې به دې وه، نیکبخته په ارزانه به دې خرڅه کړې وه، لږه ګټه ښه وه. وی راوړه څونه ګټه دې کېږي، سړی خو سر کې خوشحاله، دومره زره زما کېږي او دومره زره ستا کېږي. امام صاحب کور ته ننوت او د جیب یې د هغې سره وویسته، نورې د جیبه، وی ته خو د خپله ګټه واله او لاړ شه چې زما د راس المال اصل سرمایه څومره ده او ستا او زمۍ څه ګټه ده، د هغې علاقې په غریبانانو خیراتي تقسیم کا. نو ګوره دې کې خدای برکت هم په داسې مال کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑه درهم پراتو، 56 کروڑه روپۍ پاکستانی نه درهم، شرعي درهم ډېر قیمتي دی، ډېر قیمتي دی. دې کې خدای برکت اچي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تجارت کې خدای برکت واچو. بی بی خدیجه وی 40 کاله ژوند کې زما په دې ټول عمر کې دومره ګټه زما په دې ټول عمر کې نه ده شوې لکه تا چې ماله په دې یو سفر کې وکړه. خپله نیمه ګټه دې ماله ذاتي موله ورکړې، مې سره ورته ټولې قیسې وکړې. دې هلک کې خو ډېرې کارنامې دي. څنګه ما ته خو راهب وي چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي، دی خو رښتیا نه وایي، رښتیا وایي دروغ نه وایي، دی خو دوکه نه کوي، دا خو ډېر پاکباز انسان دی، دی خو په بوتانو قسمونه نه خوري. او نیکې هغې ته وایي نیکې خبرې ته چې په لاره ځي اوریس پې د پاسه روان یا پې سورې کوي، راشه که نه د ته یو خیماغه دی را روان دی. نو خدیجه بره بالخانې ته وخېجوله او پیغمبر علیه السلام یې ورته خو هغه دی ګوره را روان دی، ټول ګیټ چاپېره انور دی او په دې د پاسه وریځ د سورې پې را روان دی. بس د خدیجې په زړه کې الله تعالی ورسره محبت پیدا کړه. دا خو هغه خدیجه ده چې د دنیا لوی سرمایهدار او د هغه زمانې ملکان او د هغه زمانې لوی خلک یې په نکاح غواړي، نکاح نه کوي. بس دو خاوندانو لاړل، خبره خلاصه شو، یو نه پاتې شم بل ته، بل نه پاتې شم، بس نه کوم نکاح. خو چې د پیغمبر علیه السلام دا حالت یې وکتو، اوهو دا خو هغه واقعي کاهنان هم وایي، نجومیان هم وایي، میسره غلام هم راته وایي، سړی رښتونی دی، پاکباز هم دی او د لوی منصب خاوند هم دی. بس فورا د نکاح پیغام یې ولېږه، که هلکه ته ما سره نکاح کول غواړې زه در سره نکاح کوم. عمر د بی بی خدیجې 40 کاله دی او د حضور پاک 25 کاله دی. دې وخته پورې لا نبي علیه السلام واده نه دی کړی. حضور پاک لاړ ابو طالب سره تر سره مشوره وکړه، کاکا دغسې خدیجې ما ته د نکاح پیغام الر وارشه به قبله وه. ډېر پاکه ښځه ده، ډېره نیکه ښځه ده، هوښیاره ښځه ده او مالدار هم ده، قبله وله قبول کا، ډېره ښه ده. لاړ ابو طالب او نکاح وتړله.
1500 درهم پیغمبر علیه السلام د طرف نه ولا په مهر کې واچولی شو. پیسه غوښتله به علیه السلام سره، تاجر دی که نه، پیسه به یې پسې لګوله. د نبوت د مخکې خدای پاک عجیبه سخا ورکړې. څومره په تجارت کې چې پیسه به ګټله، نبی علیه السلام به په کونډو، یتیمانانو، مسکینانو خرچ کوله. حضرت علی ماشوم یې ونه ساته ځان سره، زید ابن حارثه ماشوم یې ځان سره لوی نه کړ. قات راغی په مکه مکرمه کې. ابو طالب صاحب دغه وخت کې وفات شوی صاحب، ځکه ورته وایم مسلمان نه دی مړ، کافر مړ دی، کافر مړ دی، مسلمان نه دی مړ، لیکن د پیغمبر علیه السلام د احترام نه چې د هغه ډېر خدمت یې کړی. ابو طالب وفات شو نو 2 زامن پاتې شو، یو عقیل او بل علی، بلمو جعفر. چې قات راغی نو پیغمبر علیه السلام سره هم دغه وخت کې پیسې وې، او عباس تر هغه سره هم پیسې وې. عباس ته وایي کاکا یو کار نه کوو، قات دی او دا 2 هلکان دي زمونږ د تره بچي دي، یو ته په خپله ذمهواری کې واله، ته خیال ساته، یو به زه په خپله ذمهواری کې واله. نو به څوک وبکي څوک داسې تربور. نن سبا تره بچي ته خلک، نن سبا خو د تربور ټول مال تربور خوړه. نن سبا رور وایي چې د ما دا رور دی نور هم لاندې ما ته د خپو کې ناست دي. تربور خو پرېږده، تربور خو وایي چې د ما را تربور وي د بیرې بور، هغه چې څومره وي ذلیله چې نو زه پرې خوشحالېږم. شریعت کې دا نشته. شریعت کې د مارولو په شریعت ته خدای ستاسو زموږ عمل نصیب کړي. قسم دی د پیغمبر علیه السلام هر خبره کې او د شریعت په هر حکم کې زموږ خیر دی، خو موږ توجه نه ده ورکړې. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم انسان چې صله رحمي کوي، رور سره، تربور سره، ماما سره، ماما زوی سره، خور سره، خورزی سره صله رحمي کوي، دله به خدای پاک مالم زیاتی، رزق او د عمر بام خدای زیاتی. لکه ما ندی ویلي که نه، پیغمبر علیه السلام فرمایي د هر چا خو ډېر مال خوښي کن او دیم خوښي چې د ما عمر دیم زیاتی. نو چې کوم انسان صله رحمي کوي، بس دا د نبی علیه السلام مبارک پیغام ترمذي حدیث دی. کوم انسان چې صله رحمي کوي، د عمر بم خدای زیاتی، د مال بم خدای زیاتی. دا صله رحمي په حضور پاک کې ډېره زیاته وه. نو هغه ورته وایي حضرت عباس، ګوره پیغمبرانو مخکې خبرې دي، او ورته وایي ډېره ښه واره، بس یو ته په غاړه وال، یو به زه والم. نبي علیه السلام حضرت علي په غاړه واغېښ دی او ما سره شي. ماشوم یې لوی که علي صاحب، رکوټ یې ورسره لوی شو حضرت علي رضی الله عنه. او چې بیا کله لوی که نو هغه لور د پیغمبر علیه السلام مبارکه بیبي فاطمه چې په ټولو لوڼو کې د هغې نه ګرانه لور نبي علیه السلام ته بله نه وه، هغې ورته په نکاح کړه. او هغې ته څه وایي بیبي فاطمې ته، وی بچې، وی ما په خپل خاندان کې تاله چې د کوم خاوند انتخاب کړی دی، نو زما په خاندان کې د هغه نه بهترین انسان بل نشته. ما ماشوم لوی کړی دی، ما ته معلوم دی، زما په خاندان کې د هغه نه بهترین انسان بل نشته. علي هغه ته دې په نکاح کوم، د هغه نه ښه انسان بل نشته. هغه علي صاحب ماشوم لوی کړ. دا د حضور پاک مال به په دغه یتیمانانو لګاو، مال به په دغه کونډو لګاو، په دغه مسکینانو به لګاو. دا پروا به نه ساته چې سبا به څوک راکوي. دا خو موږ وایو که نه، سبا له څوک شته؟ الله شته. نن چې مال کم ذات درکوي، سبا هم هغه ذات تعالی مال درکولی شي. هر څه خو د الله په لاس کې دي، بنده به څه کوي. دا د نبوت نه مخکې د حضور پاک بهترین اعتقاد. نو خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او 1500 روپۍ درهم د هغې زمانې هغې وله مهر کې واچول، او د نکاح خطبه ابو طالب اووې، وادو شو. ټول چې څنګه وادو شو، نو حضرت خدیجه بنت خویلد، د خویلد د پلار نومو، هغې چې څومره مال او څومره دولت و، دی ټول نبي علیه السلام ته وقف کړو. دا ستا په نکاح ولې واغېسته؟ صفتونه ورته معلومه، او یو خوب یې لیدلی و. وی خوب اینمه چې کله مې خاون مړ شو، دویم خاون، نو یو خوب مې ولیده چې یو رڼا اوچته شوه، یو غونډس کې رڼا اوچته شوه د اسمان دې نیمې ته، او په دې اسمان کې خوره شوه، او هغه رڼا نیغلاله زما په زولی کې را پرېوته. او چې زما زولی کې د رڼا څنګه را پرېوتله دا رڼا، نو زما ټول کور پرې روښانه شو. وی چې دا خوب مې ولیده. نو ورقه ابن نوفل د دې د تره زوی و، د پخوانو کتابونو عالمو.
هغه له لاړه تر زویه یو خوب مې ولیده. څنګه خوب دې ولید؟ دقسې یو غونډس کې رڼا اوچته شوه، اسمان دې نه میله او رڼا په دې ټوله دنیا خوره شوه او بیا زما په غېږه کې را پرېوته. داسې خوب مې ولیده. هغه ورته وی دا خو ډېر بهترین خوب دې ولیده. خدیجې رښتیا دې لیدلی دی؟ هو تر زویه رښتیا مې بېګا دا خوب لیدلی دی. وی ښه نو ستا نکاح به د آخرې زمانې پیغمبر سره کېږي. بیبي صفیه چې وه دا هم د یو یهودي لور وه، د حیی ابن اخطب، خیبر کې پاتې کېدل. د یو غټ یهودي سردار لور ده او د یو غټ یهودي په یو سردار واده ده او بیا خیبر فتح شو، د پیغمبر علیه السلام نکاح لراله. پیغمبر علیه السلام بیبي شو ام المؤمنین، د مسلمانانو مور ته جوړه شو. هم وایي په دې مخ باندې یو سور داغ و چاپه غوندې وه، بدنما به نه لګېده خو داسې لږ سوروالی پرې و. نو هغې نه چا تپوس وکړه دا مخ دا سوروالی دی څنګه دی؟ وایي دا ما د واده نه پس چې زما کنانه سره واده وشو غټ یهودي سره، نو ما یو خوب ولیده. خوب څنګه و؟ یو سپومۍ د مدینې نه راوچته شوه او بره لاړه، د اسمان دې میندله او داسې رڼا یې وکړله او سپومۍ نه یې غراله زما په دې غېږ کې را پرېوته. وی چې دا خوب مې ولیده، وی زما خاوند نجومي و، کاهنم و او په تورات باندې مې پوه. نو ما خاوند چې سړیه ما خو یو خوب ولیده. څنګه خوب دې ولید؟ دغه سپومۍ اوچته شوه او ښه رڼا یې وکړله زما په غېږ کې را پرېوته. بس زه خو پوه نوم پوه شو. هغه لاس اوچت که او زما په دې مخې مضبوطه څپېړه راکړه، خو مضبوطه څپېړه. ولې دې ووالم؟ وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه. او بس شړه کې مې پرېوته، ټکه پرېوتله. هم اقه بیبي صفیه د هغه خوب بشارت وي، تبشیر وي، خوشحالي زیری وي، خوشخبری وي. هماغه صفیه الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح راوسته. نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دغه خوب لیدلی، نو د پیغمبر علیه السلام نکاح راغله، واده شو د حضور پاک سره. ټول مال نبی علیہ السلام ته وقف کو او قسم دی چې بیبي خدیجه د حضور پاک سونه خدمت کړی دی. اوه دومره خدمت په زندګۍ کې په عمر کې به دونه خدمت چې دی هغه بل څوک ونه کي کم خدمت چې بیبي خدیجه د حضور پاک کړی دی. داسې خدمت یې وکړو. داسې نبی علیہ السلام ورسره ډېره زیاته مینه به وه. حضرت عائشه صدیقه فرمایي ترمذی شریف کې د مناقبو کې روایت راځي، وی پیغمبر وی زما له به کله غیرت راغی، غصه به شم. ولې؟ وی نبی علیہ السلام به د بیبي خدیجې صفتونه کول او وی ما له غصه نه وه پکاره. غصه خو هغې بل له ورځي چې بل بن ورسره شریک وي په کور کې. وی خو هغه وخت کې وفات شوی چې د لا پیدام نومه، د لا پیدام نوم چې هغه مړه وه، نو ما سره یو ځای بند نه وه چې ما له غصه راتله. نو وی غصه به مې ولې کوله؟ وی پیغمبر علیه السلام به ډېر صفتونه کول، ډېر زیات صفتونه به کول او کله به ګډ چیلی لال کو او د خدیجې چې کومې دوستانې ښځې وې هغې کې به یې غوښه تقسیموله او داسې ذکر به یې کو. وی ما له بقار راغی، وی ما به ورته چې په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه، دغه یوه بوډۍ وه. وی حضور پاک به مسکی شو، انها کانت و کانت، ای عایشه دقه یوه ښځه په دنیا کې وه، دقه یوه ښځه په دنیا کې وه او ما له خدای د هغې نه بچي را کړي. ټول بچي د حضور پاک د خدیجې نه پیدا و، صرف یو زوی ابراهیم په مدینه منوره کې د ماریې قبطیې رضی الله تعالی عنها نه پیدا و، باقی ټول د هغې نه پیدا و. او یا عایشې وی تا ته پته نشته؟ وی ما له الله پاک جبریل علیه السلام راولېږه او وی راته وی چې ته خدیجې له خوشخبري ورکړه چې الله به په جنت کې دی له داسې یو محل ورکوي چې هغه به د یوې ملغلرې نه جوړي، هغې کې به پیوند او ټانکني شور و شغرب به هم پکې نه. بختوره ښځه، ډېره بختوره وه چې د حضور پاک سره ټوله زندګي تېره شوه او ډېر زیات په پې خفه کېده. غار حرا ته چې به نبي علیه السلام کله لاړ او ورځې به یې تېرې کړلې نو د خدیجې رضی الله عنها به ورپسې ستوان خېجول اوبه به یې ورپسې وړلې. دا نکاح هم د خدیجې رضی الله عنها سره وشوه. دی د پیغمبرۍ نه مخکې د بیبي سره خپل معمولات دي، بچي دي، خپل تجارت کوي، خپل کسب کوي، عبادت هم کوي. پیغمبرۍ نه مخکې عبادت هم کوي. غار حرا ته ځي، وکان یخلو بغار حرا فیتحنس فیه
وفي روایت فیتحنف فیه، غار حرا ته به ته او هلته به لګیا و عبادت پې کو. څه عبادت پې کو؟ څه به کول؟ بعضې علما وایي چې د ابراهیم علیه السلام په مذهب د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نښې آثار وو، د هغې مطابق لګیا د عبادت کوي. او خشته خبره دا ده چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی د خدای خوبي کنه، هر چا له خدای نبوت پیغمبري نه ورکوي، ولایت یې شته، کشف ورته کېږي، الهام ورته کېږي، او لګیا د عبادت کوي. د الله په ذات کې سوچ او فکر، د الله ذکر، د الله سوچ، الله الله کول او خلوت او اعتکاف ځان لا دا لګیا دی او خپل عبادت کوي. او داسې ځای کې په غار حرا کې عبادت کوي، په داسې ځای کې عبادت کوي چې هغه ځای ته ورسېدی نو تا ته به په خپله پته ولګي چې دا ځای بس الله جوړ کړی عبادت لپاره دی. نیغ مخامخ د بیت الله شریف ښکاري. د معمولات زندگی ده د نبی علیه السلام. خدیجه رضی الله عنها ورته دا نه وایي چې دا ته څه کوې، پوهې وه چې دې سړي ته کمال میلاویږي، ته به خدای پاک ډېر لوی برکات ورکوي، پرېږده چې الله ته څومره تقرب او نزدېکت حاصل کړي. ستان به ورپسې خېجول، اوبه به ورپسې خېجولې چې کله به لیټ شو نبي علیه السلام، او د پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات انتهایی خدمت پې کړو، ډېر زیات خدمت یې کړی دی. او نبي علیه السلام فرمایي چې په ښځو کې یو څو ښځې ډېرې بهترینې دي، یو خدیجه زما خدمت یې کړی دی، بله بیبي آسیا د فرعون ښځه ده، د موسی علیه السلام تربیت یې کړی دی او د هغه خدمت یې کړی دی. او بله حضرت مریم علیه السلام دی د حضرت عیسی علیه السلام تربیت او خدمت کړی دی. دا درې ښځې بهترینې دي. د علماو د مولیانو د کور ښځې په دې وجه باندې د خدای په نزد غوره ښځې دي چې هغوی د چا خیال ساتي، که جامې پاکوي او که ډوډۍ پخوي نو د مولا خدمت کوي، مولا درس کوي، پې ذکر پې کوي، خلکو ته د دین خبرې کوي او د هغه خدمت کوي. نو د نیک سړي خدمت چې څوک کوي او د نیکانو خلکو هغه جامې وینځي او دې باندې الله تعالی انسان له ډېر لوی اجر او برکت ورکوي. دا د پیغمبر صاحب معمولات دي. تجارت کوه، خپل عبادت کوه، د کونډو رونډو د یتیمانانو خیال ساته، معاشره کې داسې جن چې په ټوله مکه کې په امین او په صادق مشهور دی، په ټوله مکه مکرمه کې. بیت الله شریف چې کله جوړېده، خوږده واقعه ده، ما بل ځای کړې ده، هغه قصه راته نه کوم. بیت الله شریف چې کله جوړېده او د حجر اسود ځای له بیت الله شریف راورسېد او حجر اسود پکې ږدي، نو جګړه جوړه شو، جګړه جوړه شو. حجر اسود خو یو برکتي کاڼی دی، چاویزه به ږدم او چاویزه به ږدم. او چې څومره په مکه کې قومونه دي، په مکه کې، نو هغه قومونو والا مشران راغونډ شو، چاویزه به ږدم، چاویزه. نو جګړه جوړه شو. دې ته نوبت ورسېد چې یو بل ته قسمونه وخوړل، او د هغې غټ قسم به دا و چې وینه به یې راوړه، په هغې کې به یې لاس ګنده کړ. وی لاس مې په وینه کې ډوب که په پیاله کې، بس یعنې وینې ته مې ودانګل، دا کار به کوم ګنې وینې به تویوم. نو د قومونو مشر به راغی او په بیت الله مخکې به پیاله کې وینه کې لاس ګنده کړ. ما لاس په وینه کې ګنده کړ، ښه بلم بلم بلم، لویه جګړه جوړه شو. آخره کې چا وایي چې له خدای نیک بختیانو داسې به وکړو، جنګ مه کوئ، یو کس به ږدي ټول خو یې نشي کېښودی، ټول ولې قسمونه خورئ، خو داسې به وکړو چې سهار وختي د جومات ته څوک لومبې راغی، هغه له به اختیار ورکړو. فیصله خو هله د دوم فریقو منځ کې کېږي چې چا له اختیار ورکړي. بس وی ټیک ده، اتفاق ته ګوره، لومبې سهار جومات ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. څنګه راغی، ګوره خلک څه وایي، هغه چې کوم څوکیداران یې کېنولي وو که نه، ټولو چغې کړې جاء الامین جاء الامین، په دې نوم مشهور. هغه امانتګر راغی، هغه امانتګر راغی. هوښیار څومره و نبي علیه السلام، په دنیا کې دومره هوښیار شخصیت څوک نه دی تېر شوی، څومره هوښیار و. ټول سرداران یې راغونډ کړل، وی ټولو قسم کړی دی، وی یو وی بس اوس اختیار ستا دی چې په چې اوچتی، وی په ټولو اوچتم، ټول به څنګه کوټې کاڼو چې د انسان د سر عمره کاڼو. نبي علیه السلام یو څادر راوړه، څادر یې خور کړ او د حجر اسود یې راواغېست، په هغې کې یې کېښوده او سرداران ټول یې راوستل، چې ټول د څادر پلونه ونیسي اوچته یې کړې، د ټولو یې څپه کې وشوه چې اوچته یې کړه او د دې سینې برابر څادر اوچت شو، نو کاڼې حجر اسود راواغېست او په خپلو مبارکو لاسو په هغه ځای کې کېښود. برکت هم خدای نبي علیه السلام له ورکړ.
او ټول د قومونو منځ کې اتفاق هم پرې راغی. داسې یو انسان، داسې یو شخصیت، یو ځلنده ستوری. نو دا د حضور پاک د نبوت نه مخکې معمولات زندگی ده، د طریقه ده. سفرونه وکړل، تجارت یې وکړ، ګړې چیلې یې وڅرولې، د خلکو خدمت یې وکړ، خپلې بیبي سره ژوند تېر کړ، د خپلو بچو خدمت یې وکړ، ماشومان یې لوی کړل که نه، خپل واړه ماشومان هغه یې لوی کړل، خلکو سره تعلقات خو، د الله عبادت یې کړی دی، غار حرا ته تللی دی، هلته یې خلوت کړی دی، اعتکاف یې کړی دی، بیبي سره داسې ژوند تېر کړ چې بیبي ته خپل ټوله زندگی قربان کړل او خپل مال یې قربان کړ او خپل کور یې ورته وقف کړ. نبي علیه السلام بیا د خپل پیدایشي کور نه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور ته رامنتقل شوی دی. مسلمان اوس هغه خو د نبوت نه مخکې خبره وه، اوس لیکن مونږ که ورته ګورو نو مونږ مسلمانان چې ژوند تېرو نو مونږ له هم پکار دي چې مونږ د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ او د اتباع او د نبی علیه السلام د امتیت دعوه کوو چې مونږ هم نه ښه ژوند تېر کړو که نه. مونږ خو هغه ژوند تېرو چې ټول امت رانه په اور کې ولاړ دی. دروغ مونږ وایو، دوکه مونږ کوو، ټګي مونږ کوو، سودا کې قسمونه بې ځایه مونږ اخورو، یتیم زمونږ د لاسه اور کې ولاړ دی، کونډې ته زما نه تکلیف دی، ګاونډي ته زما نه تکلیف دی، تربور ته د ستا نه تکلیف دی، او په لاره کې یو بل سره شر او شور، د بل عزت ستا بدي شي، د بل پیسه ستا بدي شي. دا څنګه مسلماني ده؟ کنزل په مونږ کې شته، غیبت په مونږ کې شته، چغلي په مونږ کې شته، مسلمان ته ضرر او دوکه مونږ رسو، مسلمان په اور کې مونږ نه ولاړ، بغض حسد په مونږ کې شته، پردي غیبتونه هو که خدای پاک لږ چاله یو پوټۍ خر وده ورکړه و ټوله دنیا لګیا ده ورپسې په غیبتونو سر ده. خیر خیرات ته نه کې، صدقې ته نه ورکې، نفل ته نه کې، نفلي دغه یو د روژې میاشت ته کتل دي چې ته بله میاشت کې یو نفلي روژه ونه نیوله. څنګه مسلماني ده؟ دوکې داکې مونږ نه کوو، ټګي مونږ نه کوو، د پټکي مونږ دشمنان یو، د جومات مونږ دشمنان یو، د ګیري مونږ دشمنان یو، پیغمبر پسې زمونږ خبرې دي، نیکانو پسې زمونږ خبرې، عالمان مونږ نه خلاصته شو، تبلیغ والا زمونږ نه خلاصته شو. دا څنګه ژوند دی؟ بس دا ژوند دی زمونږ چې بس پردي غیبتونه کوو، دوکې کوو، پیسه ګټه. اخر خدای قرآن کې خدا نه وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله وایي زما تابعداري وکړه، زما د پیغمبر تابعداري وکړه. نو موږ د پیغمبر قصې مورو، د هغه تاریخ خبرو، موږ څومره د پیغمبر په خبر عمل وکړو. یوازې دا ژوند خو نه دی که نه چې ما ګیره پرېښوده او بس دا ما پټکیم په سر کړه او بس زه به لګیم او خپل تجارت به کوم او خدای یې نه، هغه کار کوه، خدای یې لږ یاد ساته، د پیغمبر په تعلیماتو عمل وکړه. دا د دنیا ژوند خو پاتې دی، آخرت ته روان دی. ښه ژوند تېر کا، داسې ژوند تېر کا چې د مرګ نه پس هم خلک صفت وکړي. الله دې موږ له د داسې ژوند تېرولو توفیق نصیب وګرځوي. خوب کې د نبی سم د زیارت به درود شریف زیات وایم. امام پسې چې مفتدي ولاړي دی به څو ځله سبحان ربي الاعلی وایي، څومره چې ته ویلی شي، تر څو چې امام ناتکې وایي هر څومره ویلی شي. بیا سګرټ یا په نسوارو اودس نه ماتېږي، ښه شی نه دی، اودس پرې نه ماتېږي. یو سړي ماله پیسې را کړي دي چې مدرسې دپاره سپاري یا قرآن شریف والا دی باندې ځان دپاره کتابونه اخیستی شم، نه، ځان له بنالې چې کوم مقصد یې در کړي اپې وکړه. که ستا د کتابونو ضرورت یې ورته ووایه، هغه نه اجازت وغواړه. نشوي عامه شوې ده، چرس او افیم او شراب، دې بیان وبکم چې ته انشاءالله په دې به بیان وکړو. کرے دکان کې سګرټ پتنګان خرڅولی شي، ماشومان پې لوبې کوي، خیر دی، او سګرټ مه خرڅوه. کور کې بیماري ده، الله دې له شفا درکړي او حلال د رزق دپاره هم دې سوال کوي، پروردګار دې ولا حلال روزي ورکړي. بل یو ملګری دی د افغانستان نه وی راغلی یم او دعا غواړي الله دې ولا خیر و برکت ورکړي. دعا وکړئ. بعضې کسان وفات شوي دي، د دیدارآباد کې هم بل زه خو نه وم، یو مړی شوی دی څوک او دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. او دلته کې زمونږ د توحید حاجي صاحب، عماد حاجي صاحب زوی دی، هغه اکسیډنټ کړی دی، بیمار دی، دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي، یا الله ته وله شفا ورکړي. توحید حاجي صاحب ډېر ښه سړی دی، الله دې وله شفا ورکړي، الله دې وله روغ صحت ورکړي. خدای چې څومره مریضان دي، بیماران دي، پروردګار ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي. په دې مجلس کې څوک بیمارۍ نه کې په کورونو کې الله ته وله شفا ورکړي.
خدای که څو قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، چې کوم کسان وفات شوي دي پروردګاره ته مغفرت نصیب کړي او ته د آخرت اجرونه او د آخرت ثوابونه نصیب کړي. چاته څه پریشاني دی الله پریشانۍ ولا په خوشحالو باندې بدلې کړي. زمونږ یو دوست د رستم کې او هغه د عبدالباسط دلته کې یو مونږ د طالب العلم دی د هغه پلارو او هغه وفات شوی دی. وجیبه دا و چې زمونږ د جمعې منزل را روانو په لار اکسیډنټ کړی دی او بیا وفات شوی دی غالبا چې نن درېیمه ورځ ده په رستم کې. نو دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د هغه مغفرت نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ ورکړي. خدای پاک یې بچو له صبر ورکړي. الله موږ د هر قسمه غمونو پریشانونه محفوظ وساتئ، د مخلوق د شر نه بغضونو حسدونو نه مو ساتئ او د خیر او برکت ژوند هم نصیب کړي او د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې په قیامت کې ودرولې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 613 نمبر کیسټ کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې د زندګۍ په معمولاتو بیان واورېد. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255-29-12. کاش چې مدینه وې او بزوې اوسېدل وې، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان. کاش چې مدینه منوره زما وطن، ښکل د محبوب کلی زما غریب مسکن، ډېر د مدینې په پاکه خوره ګرځېدل وې، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان. کاش چې مدینه او بزوې اوسېدل وې، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان. یا چې په مسجد نبوی کې خدمتګار وجارو په لاس کې زما دغه مې روزګار، دغه مشغولا کې بس سبا بیګا کېدل وې، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان. کاش چې مدینه او بزوې اوسېدل وې، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان. یا حمدا ستونی عائشی سره مقام وې، رب ته مې سوالونه کول دا زما کلام وې، دغه مشغولا کې بس سبا ناصریاز الجنت کی اذانونه اورېدل وې، رو رو جړېدل وې خوا کې د جانان. یا چې په باب السلام ورغلې جانان تا، پرېم دی روزي تا چې ویل مې دوال تا، ډېر په درود سلام ایمان تازه کېدل وې،
रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान काश ची मदीने आओ बज़वे उसी दिल में रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान वे चिरा सरस मुबारक द पीर सबाक हम शेख इदरीस भी मलगिरदा होताक औ बस्विच में नसीब ची ददी खिदमत कवल में रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान काश ची मदीने आओ बसवे उसी दिल में रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान याची द जानान द हरम लुणी मुनारी हम विशिन गुम्बदौज़ राख कुन की नजारी हम भी तू बगारो पर ख्वगुस्तुर्गु कतल रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान काश ची मदीने आओ बज़वे उसी दिल में रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान काश ची मदीना मुनव्वरा ज़मा वतन कुल द महबूब कले ज़मा गरीब मस्कन अडेर द मदीने पपा का खौर गर्सी दिल में रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान काश ची मदीने आओ बज़वे उसी दिल में रो रो जड़े दिल में ख्वा की द जानान याची प मस्जिदी नबवी की खिदमतगार